اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى. الله پاک د منافقانو حالت بیانوي. الله پاک فرمای اولئک دا خلق چې په هغه صفاتو باندې موصوف وو کم چې وړاندې ذکر شول، چې په خلی باندې وای چې زما ایمان دی په الله او په ورځ اخره، حقیقت کې دای مؤمن نه چې ورته وای فساد مکوا، دای وای زه مصلح یم، ورته وای صحابه غوندې ایمان او اخلاص پیدا کا، دوی وای چې دا بیا عقل دی، چې ورته وای چې صحابه سره بیا ناسته ولاړه ولې کوي، وای مونږه ټوکې ور سره کو. په دغه صفاتو باندې موصوف دا خلق الذین دا هغه کسان دي لفظي معنی چې کو اشتروا الضلالة، دوی واغستله گمراهی. دا گمراهی دا سشواله کما بیعا، او د دوی دغه عمل دا شرا شوا، او په بیا او په شرا کې با داخلي په سمن بالهدى، په مقابل د هدایت. ظاهر نه خدا معلومیږي چې دوی سره سمن موجودو د هدایت په صورت کې هغه یې ورک، او زلالت د مبيعي په صورت کې مختار ک. دا یو ظاهري مفهوم. بعض مفسرینو هم د دغه ظاهري مفهوم د پر تعویلم کړی چې او بالکل دا صحیح ده. سوال دا پیدا کیږي چې دوی سره خو څه هدایت نه موجود، چې هدایت ورکړی زلالت مختار کړی. بیا دوی جواب کوي چې دوی سره هدایت کا بالفعل نه موجود، بنا په دې حدیث چې کل مولود یولد علی الفطره، هر مولود کې صلاحیت موجودی، استعداد موجود وي د فطرت او د قبلولو د اسلام. د دې صلاحیت نه تعبیر په هدایت سره وشو، استعداد د هدایت نه تعبیر په هدایت سره وشو. نو دوی سره هدایت موجود او په معنا د صلاحیت قریب د هدایت. نو مجزم د عبارت صحیح ده چې دوی سره هدایت موجود و، هغه ورک د سامان په حیث باندې زوالالت مختار د مبي په حیث باندې. نو په اشتراک سره تعبیر زنه صحیح. زمونږ استاد محترم بوي چې دغه تویل د آیت کریمه د اخرانه حصے سره سمون نخوري، ځکه چې الله پاک د دې آیت کریمه په اخر کې د دوی نه نفي د هدایت په اعتبار دی ماضی زمانه سره کړی دی. و ما کانوا مهتدی، دوی د اول نه په هدایت باندې نو، دوی د اول نه په هدایت باندې ونه. بالفعل هدایت خو په دوی کې په اجماع د ټولو عقلاو سره منتفي و چې بالفعل په دوی کې هدایت نه موجود. مخکې به هدایت ور سره موجود و په معنا د استعداد، صلاحیت په دوی کې د هدایت موجود و. خو الله پاک دا په خوانای هدایت په معنا د صلاحیت په صيغه د فعل مزید نه نفي کړ. و ما کانوا مهتدی، دوی د اول نه په هدایت باندې نو. نو گویا دا منافقان داسې شو لکه هغه مشوم چې پرونی تذکرہ وشوله خضر علیه السلام چې مړکه جیسور. او ما درته وای چې جیسور هم دغه ضابطه کلیه نه مستثنا و، یا اکثریه ضابط بلکې کلیه د ظاهر کې خو کل مولود یولد علی الفطره د دینه دای مستثنا و. دای په فطرت باندې د سره پیدا نه و، بلکې دای مطبوع و علی الكفر، بل طبع الله على قلوبهم بتواصرا، دای مطبوع علی الكفر. نو دغه شان دا منافقان هم مطبوعین علی الكفر. نو بیا اشترو دا سمنا. نو دای جواب کوي چې اشترا دا ملزومه ده او اختیار د مبيعي دا ور سره لازم ده. کم یو انسان چې د کم شي شرا او اشترا کوي د اختیار دغه شی کوي. نو معنا دار وته د منافقانو کې بالفعل هدایت خو نو، البته مخته اسباب د زلالت اسباب د هدایت دواړه ورته مهیا و. اسباب د هدایت د دوی مخته موجود وو د دوه شیانو په صورت، یو په صورت د نبی پاک صلی الله علیه وسلم کې دا سبب د هدایت وو، او دویم په صورت د قران کریم. د دې دواړو په مقابله کې سنور اسباب د زلالت وو. شیطان اتباع و تقلید د جهالو، د پلارانو، د رواج، د نفس اماره بسو
دغه شیانو اتباع. نو اشتروا الضلالة اختاروا الضلالة بالهدى، دوی اختیار کو ضلالت په مقابل د هدایت. دا معنی ده او دا معنی ظاهرا خوندوره هم ده دی لکه ډیره ښه د وما کانوا مهتدین سره. اولئک الذین دا هغه کسان دي اشتروا الضلالة چې دوی مختار کړه گمراهی بالهدى په عوض مقابله د هدایت کې. ظاهر کې یو شی پر خودل او تا ته امکان هم بل شی اختیارول، دا صورت تجارت ده. فما ربحت تجارتهم ګټه اون رسوله دوی ته تجارت د دوی وما کانو او نو دوی د پخوا زمانه نه مهتدین هدایت مندون کې. مثلهم نو مثل خو متوین امثال القرآن په نوم خبره مې ته کړې. عام مثل مجاز مستعار مرکب ته وایي چې کله د خپل زائد ورود نه په زائد بیان کې په مضرب مرتوی معرض مرتوی چې پغې کې زیات مشهور. نو عام چې کم مثل القول السائر الممثل علامه علوسی رحمه الله مناک القول السائر الممثل مضربه بمورده، هغه قول کلام چې مشهور الممثل چې د تمثيل ورکي مشابه کوي، مضربه زائد بیان چې په کم ځای کې توړاندې کې او بیان کې به مورده د مورد سره. نو اصلا خو مجاز مستعار ته وایي، لیکن دیو دی امثال القرآن قرآن کریم کې چې کم شی باندې الله پاک اطلاق د مثل کوي. علامه علوسی رحمه الله فرمای چې په دې کې نه مجازیت ضروری ده نه مجازیت ضروری ده چې دا د خامخ مجاز، نه ترکیب ضروری ده چې دا د مرکب وي، نه پکې استعاره تمثیلیه ضروری ده، بلکې مطلق حالت عجیب نه تعبیر کیږي په مثال سره. حالت عجیب یو چا حالت چې هغه ناشنا وي مدرک بلا عقل نه د عقل نه لري، بس دې ته ویل کېږي مثل. نو معنا دا څه کوا مثلهم حالهم العجيبه، د دوی حال عجیب مع رسول الله صلی الله علیه وسلم، د رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره. دو وضاحتونه کوي په ضمن د وضاحت بالمثال. منافقان علما فرمای دو طبقات، بعض منافقان داسې و چې حق پیژندل او د باوجود په خپل نفاق هغه باندې کلک یوه ورځ د پر هم د رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره د محبت او ایمان طرف ته میلان نه ده پیدا شو، لکه عبد الله ابن ابی ابن سلول، جلاس ابن سوید داسې نو. یو طبقه داسې. دویمه طبقه ذهناً مستربه وا، ذهناً مستربه وا. کله په اسلام کې یا دوی ته خیر ورسېده، غنیمت ورته ملاو شو، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه بشباسای ورته ملاو شو او رسول الله مبارک به خبره ورته وکړه، نو داس میلان به پیدا شي اسلام طرف، ایمان طرف. ظاهری ایمان او اسلام خو راوړو اخلاص طرف، او کله بیا مشکلات پر تکلیف برام دلته بیا متنافر شو. نو يقدم رجلا ويؤخر اخرى، دې کیفیت یو قدم یو ځل مخکې اخلا بیا د قدم شاته اخلا، کله مخته او کله شاته. دو وضاحتونه بالمثال کې. د اول وضاحت بالمثال د اول طائفه او طبقه لپاره ده چې څوک په خپل نفاق کې کلک هیڅ میلان د رسول پاک صلی الله علیه وسلم طرف ته نو، او دویم او کصیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، دا سبب ده. دا مثال د لپاره د دویمه طبقه. او په کلام کې ما درته و چې ادماج ده، په کلام کې ادماج ده. بعض حصص چې هغه غیر ضروری دي په اول مثال هغه محذوف دي، تبي ور سره معتبر حاصل د مثال اول نه ده. هغه منافقان چې حق ورته معلوم نه، د دې باوجود د خپل نفاق باندې کلک ولاړ دی لکه د خراب. دې باره کې الله پاک فرمایي وې دغه انسان دغه منافقانو حالت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره داسې دا لکه څه خلکی یو بل انسان ور بلکی زید ور بلکی څه نور کسانی د زید د اور سره نزدیک کې شپه ده، زید ور بل کړه
د خلکو د اور ته ضرورت ده په دو جهات یخنی ده ژمی ده مثلا او ورسره تیاره ده نو زید ور بلک عمر بکر خالد والد دا راغله د زید سره د ور سره نږدې کېناسته استفاده شروع شو نه بر الله سبحانه و تعالی دغه ور ختم نتیجه دا راوځي چې د خلک چې د دې سره نږدې ناس دا په تیارو کې واقع شي او دایمن په تیارو کې واقع شي بیرته بیا رڼا نه ورته ملاوي شي یو تیاره خدای چې شپه ده مثلا بل تیاره دادا یو انسان چې پرانا کی اگر رڼا نه به برچ زنه کټ بیا تیاره د شپې خپل کمره کې چې تناستي او لیټ بالی او دغه لیټ مړ کې او ډایرکټ راوځي د کمرې نو غبار ته منطقه تر ډیره حد پورې سړای نه وي نو د دې خلکو داسې کیفیت دلته مشبه به ده مشبه ده رسول پاک صلی الله علیه وسلم او منافقان مشبه به ده یو سړی د وره بلک او سکسان نور وسره ناس اور بلون کا مشبه به ده لپاره د رسول پاک اور مشبه به ده لپاره د قران اور بلون کې سره نور خلقینی عمر بکر خالد والد دا مشبه به ده لپاره د منافقان نو د دې منافقانو د قران کریم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حیثیت د هغه انسانانو ده چې انسان ور بلکی دا خلق د دغه ور سره غیر چپیر کینی استفاده شروع شي کله استفاده کوي خو نه بر الله پاک هغه نور واخلي او نتیجه دا شي چې خلق په تیارو کې پاتې شي دغه شان رسول پاک صلی الله علیه وسلم روحانی نور راوړی قران کریم او دغه منافقان غیر چاپیر دا قران کریم آیاتونه او وعیدات دی ورکه وعدونه دی ورکه مبشرات او منذرات امثال وغیرہ وغیرہ تذکیر به الله الا تذکیر به ایام الله دار څور کی کا غواړي چې د خلک د دې اور نه استفاده وکي د قران نه استفاده وکي ممکنه وا خدای کورونو ته د غسل اړ شي بغیر د استفاده د کورونو ته د غسل اړ شي بغیر د استفاده و هم قد دخلوا به وهم قد خرجوا به سرنګ آیت کریمه ده الله فرمایي چې د خلک وای چې موږ مسلمانان یو نو کله مسلمانان شول چې د پیغمبر مجلس ترانه تن هم په حالت د کفر کې وو چې وطن هم په حالت د کفر کې وو نو د دې کورونو ته بیرته تلل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مجلس نه بیرته به ایمان تلل دا دسه دا لکه ذهب الله بنورهم چې الله پاک د دنیا رڼا واخلي او د دوی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مجلس نه تلل نو د تر ابد الابد د پرو د عبد الله ابن ابي ابن سلول په خپل کیفیت او په خپل صفات باندې همیشه ده نتیجه دا راوته چې صم بکم عمي فهم لا يرجعون دغه شنلاند کانه ګونګیان پاتې شول لا يرجعون دینو پس کې مثلهم حالتهم العجيبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن د دوی حالت عجیب د رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره او د قران کریم سره کمثل الذی وشانت د هغه چا دی د الذی برت رسول پاک نه استوقد نارا او قد نارا ور بلک دا ور بلک دا آیاتونه د قران کریم دي نو دلته ادماج ده عبارت به سره مقدر کې وحولها رجال قاعدون وحولها او د دغه ور نه غیر چا پیرته رجال قاعدون خلق ناس لکه منافقان چې غیر چا پیر د قران نه فلما ازاءت هر کلا چې روشن کی دغه ور ما اغس حوله چې غیر چا پیر د نه ذهب الله بنورهم الله پاک ختم کی اغرانا د دوی ذهب الله بنارهم د الله نو ذهب الله بنورهم وجداد چې دلته د نار نه اصل مقصود نور د نار نه اصل مقصود نور د نار ختمه دومره اهم نه و لکه د نور ختمه چې ډیره اهم ده ذهب الله بنورهم ذهب الله الله ختم کی بنورهم
انور دي دوی هم ضمیر یا خو هغه مقدر رجال ترجه ده وحولها رجال قاعد او دینا غیر چپر خلق ناست د دغه خلق رونه الله ختمه یا رجه ده دا هم ضمیر علامه طنطاوی رحمه الله فرمای دغه شان علامه علوس چې الذی ترجه الذی دا سده کلمات من کله د معنی په لحاظ باندې جمع وخازو کلذی خازو وخازو او دوی غو پشول کلذین خازو کلذی مفرد ده بنا بر ظاهر ورسته سلای بیا جمع راځي نو کلذین خازو معنی په لحاظ باندې وترکهم پریدی الله پاک دوی لرا فی ظلمات پتیارو کې لا یبصرون چې دای نه ویني ما حولهم اگیر چپر وطن بیا نه ویني چې کمی لیدل سومون کان دی دوی حق آورینا بکمون گوانگ دی دوی حق واینا غمیون لاند دی دوی فهم لا یرجعون عن النفاق فهم لا يرجعون عن النفاق ده منا بينك فهم لا يرجعون الى الهدايه يو رجوع عن الشيء يو رجوع الى الشيء يو رجوع الى الشيء يو عن الشيء رجوع عن الشيء یو شینه رجوع کول دا تقاضا دې نه کوي چې دغه شی په ضد مخکې موصوف خو رجوع الى الشيء دا بیا تقاضا دې کوي چې یو ځل یو انسان په یو شی موصوفي بیا ځنه ووزي په ضد باندې موصوف شي بیرته بیا ورته واپس چې د رجوع کله قدیم قوم ته د رجوع کله جدید قوم ته سمانا مخکې یو قول کړو بیا د غینه رجوع کړي و بل ته بیرته بیا رجوع ورته نو هغه سوال به نو واردېږي چې لا يرجعون بدامنا مراد وي فهم لا يرجعون الى الهدايه دا خلک هدایت ته نه واپس کی دینه خدا معلومه شو چې مخکې د یو ځل په هدایت باندې بیا دوی په ضلالت باندې شو بیا هدایت ته نه واپس کیږي نه حالان کې مخکې الله په کو فرمای و ما كانوا مهتدين او دوی د سره په هدایت باندې ونه دوی په هدایت باندې ونه نو دلته به معنا کو فهم لا يرجعون عن النفاق النفاقنا والضلالت د ضلالت نه د سره د رجوع نه کوي او کلک په ولاړ دا سوق دي دا سمن بکمن عمي فهم لا يرجعون دا منافقان دي که جهري کافران دي و دا منافقان دي او تفصیل شوی په سوره احقاف اسی هم بیان د منافقان روان نو سوره احقاف لږ واضح خبره کړي نمبر ده څوم 15 امدا غدا ده 15 ولقد مكناهم او قسم دی مون وسعت ورکړو دوی ته فيما پدس اموال کې امکناکو ما مکناکو چې دومره وسعت مونږ نه درکړی د تاسو ته په پدې مال کې وجعلنا لهم پیدا کړی مو دوی د پر سمعا و ابصارا و افئدة ليهتدوا بها ينتفعوا بها فما اغنى عنهم غټا ان رسول دوی ته سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء دې یو شی بارک دا خلق صم عمي بكم او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق دا اوس د دویم ډلې لپاره وضاحت بن مثال دویم ډله د منافقانو تاسو معلومه شو کله به داسې اخلاص پکې پیدا شو یاره د پیغمبر مرګ کول پکار دی خیر ورته ورس ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن صابه خير نطمئن به دغه وضاحت کوي الله پاک فرمایي د دوی حیثیت داسې ده لکه یو څه کسانی یا یو کس یا ډیری په د باندې باران شروع د اسمان د طرفه باران داسې باراني چې پاګه کې تیاری وي پاګه کې رعد وي پاګه کې برق درزای او پړکای ګورې دا مشببیت به ګور څه کسان دي باران په شروع ده او داسې باران چې
چې په دې کې تیارې دي، په دې کې رعد او برق ده، درزا ده. خوف ته وجنه دا خلک د ګوتې سرونه په غوږونو کې ورکوي چې اسنه چې د تندر را باندې را پرېنوځي او مړه نشو. او داسې برقي دومره تیز چې قریب ده چې دا برق د دوی نظرونه ختم کی، د دوی نظرونه ختم کی. تکه توره شپه ده او صحرا ده او د دې حالت سره انسان مخامخ شي، لار د سړی نه خطا. ظاهره خبره ده چې کله پړک وشي نو دا خلک وتښتي، یو ځای جهت معلوم کړه در ځای ته وتښتي، ونه ده بوټی ده، او چې کله په تیاره شي بیا په ځای باندې ولاړ. د دغه منافقانو حیثیت هم داسې د قرآن کریم سره. نو مشابهه کې یو څو شیان شول. باران ده، و باران کې ظلمات دي، و باران کې رعد و برق دي، و باران کې دوی ګوتې ایږدي د خلک په غوږونو کې، مرګ نه ډارېږي. کله چې دغه باران کې د درزای او پړک رڼا ورته وکړي نو یو قدم واخلي، او چې تیاره کې نو بیا ودرېږي. دا جانب د مشابهه کې شو. مشبہ ته اوس راشي. هغه شی په جانب المشبہ کې چې په شانته د باران د قرآن کریم علوم نافعه د قرآن کریم په شانته د باران. قرآن کریم ولې تشبیه مونږه د باران سره ورکړه؟ باران سبب ده لپاره د حیات جسمانی، قرآن کریم سبب ده لپاره د حیات روحانی. سورہ انفال کې الله سبحانه وتعالی فرمایلو یا ایها الذین آمنوا استجیبوا الله والرسول اذا دعاکم لما یحییکم. البته مداویلو چې و منای د قرآن کریم دی باران کې ظلمات. دا ظلمات څه دي؟ علامه طنطاوی رحمه الله فرمای چې دغه ظلمات دا د منافقانو د نفاق، د حسد، باطنی چې کوم امراض دي د هغې نه تعبیر. سو علما فرمایي چې د دې ظلماتو نه مراد هغه شکوک او شبهات دي چې کله د خلکو ته والعارضي په صورت نسخ د احکامو کې بعض احکام راشي او بیا په خیر کې منسوخ شي، او خلکو ذهن کې شک پیدا. دا څنګه خبره؟ کله فتح ملاو شي پیغمبر ته او خدا په حق پیغمبر، کله شکست ملاو شي دا په حق پیغمبر، لکه چې نه تحویل د قبله وشو نو خلکو په ذهن کې شکوک او شبهات پیدا. نو هغه شکوک او شبهات چې د منافقانو یا د خلکو په ذهن کې راځي د مختلفو احوالو دی وجه یا نسخ په احکامو کې راځي، یا کله فتح یا کله شکست پیغمبر ته، یا تحویل د قبله وشو. د دغه شکوک او شبهاتونه تعبیر وشو ظلمات وسه. د باران کې رعد و برق، رعد و برق دا عبارت دي د آیاتونو د وعد او د وعید. رعد درز نه سړی ډارېږي، اواز نه سړی ډارېږي، رڼا ته سړی خوشحالېږي. نو رعد دا عبارت ده د آیاتو د وعیداتو، برق دا عبارت ده د آیاتو د وعد. فبشرهم بالجنه مثلا دوی ته په جنتونو باندې او داسې ثوابونه به وغیره وغیره. کم آیاتونه چې د جهاد د مضمون په باره کې راځي داسې دي لکه صواعق په دوی باندې ډارېږي. دغه جهادي آیاتونه هم مستور کې یحسبون کل صیحة علیهم. دی هر اواز د جهاد د خپل په اول وخت کې چې واوري د خپل ځان خلافي اعلان جهاد محسوسه. یجعلون اصابعهم فی آذانهم، دوی ګوتې دا عبارت ته د خروج د دوی نه د مجلس القرآن، د قرآن کریم د مجلس نه دی ووځي. و اذا ما انزل سورة نظر بعضهم الى بعض، کله چې سورت نازلېږي دا بعض منافقان بعضو ته ګوري، هل یراکم من احد، یره څوک مو ویني نه، صحابه خو په موږ باندې نظر نه ده. ثم انصرفوا، د مجلس نه وځي. د قرآن کریم د مجلس نه واتل اغین الله پاک دلته تعبیر وکړه که په غوږونو کې ګوتې ورکول. قرآن کریم د مجلس نه دی ولې وځي؟ حذر الموت، دی د مرګ نه یېرېږي. د مرګ په دوه صورتونو کې ده. یو مرګ دا دی چې دوی ډارېږي چې اسنه په دغه مجلس کې الله پاک ورته وایي آیت کریمه نازل کړي چې دا پلانکی منافق دی مړی کوي، دا منافق دی مړی کوي، دا منافق دی مړی. حذر الموت یو. یا د دې وجې نه د مجلس نه وځي چې قرآن کریم خو ډېر اثر کوي په خلکو،
لا تسمعوا لهذا القرآن قرآن کریم یاورئ ما دا مقابله خو نه کی نو دی ډاریږي چې اسنه زمونږ میلان پیدا شي او دا قرآن کریم مونږ مطمئن اسنه چې قرآن کریم داسې خبره وکړي چې مونږ مطمئن شو د ایمان او د اسلام او پیغمبر باندې ایمان راوړل یا دوی اسلام قبرول دوی ته داسې دا لکه د مرګ مترادف چې مړی یو سنی سړی به دا برداشت کی چې ته ورته وایي چې شیعتوب د خپل ځان دپاره مرګ محسوسوي که نه محسوسوي یو سنی مسلمان هغه به دا برداشت کی چې دی قدیانای شي یو سنی مسلمان هغه به دا برداشت کی چې یهودي و عیسائی شي یهودیت عیسایت بل دین مخترول هغه داسې لکه په حکم د مرګ نو دی وضع دی ګوتو کوي په اذانو کې دا عبرت دی دغه خروج نه د مجلس القرآن بل ځای کې الله فرمایي قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا دا خلک چې د غلي غلي استاسو د مجلس نه وځي زي پیژنم مته پته يكاد البرق يخطف ابصارهم دا برق يخطف ابصارهم دا دوی نظر ختم یعنی قرآن کریم کې دومره مضبوط عقلی دلایل موجود دي چې دوی لا جواب همیشه لا جواب کړي قرآن کریم کې دومره مضبوط عقلی دلایل موجود دي په خپل مدعاګانو باندې چې هغه مقابله چا نشي کولی دا داسې دا لکه دا د اسمان بجلی یا د اسمان برق او پړق چې قریب ده چې د په مقابل کې د ستا د نظر او د سترګو چې کم قوت هغه ختم شي کلما اضاء لهم ما شاء فيه هر واره چې د پیغمبر نه څه خیر ورته ورسي غنیمت په صورت خې خبره په صورت یا څه داسې دی عزت خبره ورته وکړي نو ما شاء فيه دوی د پیغمبر بیا مجلس ملګرتیا شروع و اذا ازلم چې حالات ورته الټا شي نو قام بیا په خپل نفاق کې وداري دا تطبیق او كصيب من السماء او کلمات او للتساوي في التمثيل دا د مساوات فی التمثيل لپاره یعنی الله فرمایي د دوی د حالت په جنګلو په وضاحت بالمثال په صورت کې نو اول مثال او مثال هغه هم کافی ده او دویم هم کافی هغه اول مثال د دوی حالت په بصر رسول پاک دویم مثال هغه د دوی حالت ته په نسبت سره قران کریم او کا صیبین او کا زاوی صیبین یا د دوی مثال پشانته د مثال او د حالت ته خوندانو د بران دي صواب یصوب صوبا راتو یدل توای من السماء د اسمان نو بران د زمکه نه کی کده اسمان نه کی بر عالم نه نو خو د بر عالم نه کی نو بیا سما ته څه ضرورت جواب د علماء فرمای د سما ذکر کړه اشاره کوي د خبره ته چې بران نه مراد مطلق بران نه مراد بران د محیط من جميع الجوانب هر جانب نه کله کله د وسمکه په محدود خطي باندې بران شوري بل ځای کې شینی دغه بران هم دومره خطرناک نه یو نه سوت نه یری ایو داسې بران چې دا ټوله منطقه په خپل هغه کې واه بیا غنه سره یری فيه ظلمات پدې کې تیاری دي او کصیب من السماء یا حالت دوی داسې د لکه حالت د خوندانو دی بران من السماء د وریځنا فی چې پیغمبران کې ظلمات تیاری وي ورعد او رعد وي درس وبرق او پړق رعد او برق د دې ساينسي توجيهات څه د وړي په موسم کې وسرلی په موسم کې پاس په وریځو کې دو قسمه هواګانې ګرځي را ګرځي په وریځو کې دننه هم او د وریځو نه لګ لاندې هم یو توای افقي هواګانې داسې ګرځي لکه ژندر دویم توای عمودي هواګانې په خط مستقیم باندې زی او رازي دا عمودي هوا داسې چیزی داسې اور او د برن راځي دته عمودي هواګانې عمودي هواګانې بیا دوه قسمه دي یو د هغه چې د ځمکې نه اوچتېږي پورت بل هغه دی چې د وریځو نه راکوزېږي لاندې هغه هواګانې چې چلیږي په وریځو کې یا د وریځو سره متصلا لږ لاندې افقي وي اسې غیر چپې ګرځي هغه برق او بجلی نه جوړي نه مثبت نه منفي نه ګرمه نه یخ
ایک څه خبره نشته. کمې هواګانې چې د ځمکې د مخ نه پورته خیږي پاس په وریځو داسې ورځي دا مثبت بجلی جوړای. ګرم کمې هواګانې چې عمودن د پاسه نه راکوزي هغه منفي برق او بجلی جوړای. کهربا الموجبه السالبه، کهربا ورتوي عربی الموجبه السالبه. ګرمه او یخه بجلی ژوندۍ بجلی که تاسو کتلی مثبت منفي بجلی چې کله هم ټکر سره اوس لوی درز نه جوړي، لوی درز نه جوړي. 22,000 درجه حرارت لري په فارنهایت حساب باندې. 22,000 درجه سنټیګریډ بجلی لري، هغه درجه حرارت لري د فارنهایت په حساب باندې. درجه حرارت او برودت د پر دوه حسابونه دي په دنیا کې، دوه مقیاس دي. یو ته سنټیګریډ وای، د عام طور زموږ تاسو په دغه منطقو کې د ریډیوګان او ټي وی ګان دای نقل کوي. یو د فارنهایت حساب، فارنهایت حساب هغه عام طور په د امریکا کې او په دغه ملکونو کې فارنهایت حساب ډیر زیات ذکر کیږي. فارنهایت دغه درجه عادت په لحاظ باندې زیات دی، د عادت په لحاظ باندې زیات دی، د کیفیت په لحاظ باندې کمزوري. داسې مثال دی، مثال نه بلکې نازی لکه وړې روپۍ او غټې روپۍ. 100 روپۍ دی یو نوټ، 100 روپۍ یو روپۍ. نو د فارنهایت حساب داسې لکه یو روپۍ او د سنټیګریډ حالت داسې مثال داسې لکه د غټې روپۍ. 22,000 فارنهایت درجه حرارت د 5 یا د 4,000 درجه حرارت سره برابرای د سنټیګریډ په حساب باندې. د ټمبم هم کمه ګرمي چې ده هغه هم د 4.5 نه واخله تر 5,000 سنټیګریډ ګرمي پورې. ټمبم چې په دغه ځای باندې څوک خلاص کی لازمکه ته برسېدلای نه وي چې لاندې ځمکه به ټوله ولې کی. او د لمر چې کومه سطح باندې ګرمي ده، لمر پاس شمس کره شمس د هغه په سطح باندې چې کومه ګرمي ده هغه هم د فارنهایت په لحاظ باندې 22,000 درجه ده او هغه د سنټیګریډ په لحاظ باندې 15,000 درجه ده. نو دومره سخته ګرمي هم ده. نو دا مثبت هواګانې، منفي هواګانې کوم چې عمودي دي دا سره ټکر شي نو دا د دوه حالاتو نه خالی نه. یا داسې وشي چې د نورو وریځو کې توازن پیدا کولو لپاره وریځ خو داسې موجونه پټونه په یو ځای کې نرمي، په بل ځای کې ډبل وي، یو ځای کې خفیفه وي، بل ځای کې یجعله رکاما. الله فرمایي پټونه یو ګرځوم فتر الودق یخرج من خلاله. اساس کې به ګوري چې د وسط نه راوځي. نو کله داسي چې پوریز کې عدم توازن وي. دا نظام په ټوله الله پاک چلای. کله داسي چې اوریزو کې عدم توازن دا چې کم پړک وش دا غ پړک د هغه وریځو کې چې توازن نه موجود اخ طرف ته پکې لاړ شي په وریځو کې او وریځو کې توازن پیدا د خفت او د ثقل په حواله سره. او کله لاندې بیا ځمکې ته راخلاص شي. د لاندې ځمکې نه یو قوت جاذبه یا کوم هغه هوا چې د ځمکې طرف ورغوي هغه قوت جاذبه هغه په غالب شي لاندې ځمکې طرف ته راکاش او چې ځمکې طرف ته راکاش کې نو تندر ځنه جوړ شي او تندر چې بچا بنول کې نو بیا خیر. نو دا پکې رعد او برق او دا ټول عمل دا رعد او برق جوړېدل او مثلا په وریځو کې تقسیمېدل، وریځو اعتدال راوستل، هغه کې توازن پیدا کول یا لاندې ځمکې ته راغورځېدل دا د یو سکند په سلمه حصہ کې کیږي. دا ټول عمل دا د یو سکند په سلمه حصہ کې کیږي. دا عمل سخته ورسي. دا رعد او برق غلطه په یو ځای کې خدا دا چې د आवाज رفتار هغه کمزورې ده د رڼا د رفتار په نسبت باندې. نو رڼا موږ زر ووینو او आवाज لږ ورستو راسي. نور خدا شای نور د رعد او برق او صاعقه حقیقت یو ده. دا مثبت او منفي هواګان یو بل سره ټکر خو یا چې مخ ته راشي په وریځ کې توازن پیدا نو عام برق ځنه جوړ شي او ځمکه ته چې راشي بیا صاعقه ځنه جوړ. او سم محققین دا هم وایي چې دغه عملیات کدننه په وریځ کې وشي بیا رعد او برق ورته وایي بس ملته بیا سنبال شي سره. او کدا د وریځو سره دغه عمل د وریځو سره لګیدلې چې کومه نږدې په حیز کې هوا ده دغه عمل دلته تر سره شي نو لاندې ځمکې ته راځي نو بیا تندر ځنه جوړ شي. دا صاعقه ده، دا برق ده او دا رعد.
یو بل تطبیق بیا درته کوم په سوره رعد چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د اواز د فرشتو ده، اواز د فرشتو ده. نو هغه بیا تطبیق درته کوم ان شاء الله هغه ځای. او کصیب من السماء فيه ظلمات ورعد، او کصیبین یا حالت د دوی پشان ته د حالت د کسانو دی چې خواندانی دی باران من السماء من السحاب د وریزنا فی ظلمات چاغی کې تیاری وی ورعد پغی کې رعد و برق یجعلون اصابعهم یزعون اناملهم. یو د اصبع ټوله غوته توای، ټوله غوته په وخت نه ځای، ټوله غوته چې وخت نه ځای وخت د بجا ځای انمله زنه مراد دي اناملهم رؤوس د اصابع ته انمله وای. یجعلون اصابعهم یزعون یدخلون اناملهم دوی داخلوي سرونه د غوته د دوی فی اذانهم په غوګونو کې من السوائق د تندرونو حذر الموت يحذرون الموت مرګ نه یری. والله محيط بالكافرين، محيط په دوه معنی والله الله پاک محيط مهلك بالكافرين للكافرين کافرانو لرا هلاکون کوي. حتی په معنا د هلاکت سوره یوسف بلکې سوره یونس نږدې ده، اول ده بیا سوره یوسف بیا سوره کهف په درې سوراتونو کې راغلی. آیت نمبر 22 سوره یونس. هو الذي يسيركم الله اغزاد چې رواني تاسو لرا فی البر وچکی والبحر دریابونو کې حتی اذا رکبتم چې کله سوار شي فی الفلک پاکشتیو کې وجرین بهم او روان شي کشتی په دوی باندې بریح طیبتین و هوا سره طیبتین چې مزیداري نرم هوای. عام طور کلمات د ریح په قران کریم کې چې مفرد راغلي ده نو د عذابون ولا هواګانې تنه مراد. و اما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه فيه الريح انا فاحترقت. ابل زکه الله پاک فرمایي دا سينو خدل تاریخ موصوف شوه د پتویباتین سره نو هوا د خیر زنه مراد. وفرحوا بها اكن ورپسې روان دی بیا ګوره وفرحوا بها او دوی خوشحال شي په سبب د چلیدلو د نرمي هوا سره. نو په داسې حالات کې جاءتها راشدغه سفینه ته ریح طوفان عاصف تیز هوا پیراشي. وجاءهم او راشدویتا الموجود چاپی من کل مکان ده هر جانبنا وظنوا او دوی خیال راشي انهم چې دوی احیط بهم اهلکو او دوی دا گمانو کی چرا حلاکے ختمیگو مڑکیگو. دعو اللہ بیا اوازون کئی اللہ پاک تا مخلصین له الدین بحال کون دوی کے خلص کون تیوی اللہ دے پرا الدین الدعا والنداء. بیا دلتا بل مشکل کشاتی نائی یوازی اللہ پاک تا آواز کا وظنوا انہم احیطا. سورہ یوسف آیت نمبر 55. قال یعقوب علیہ السلام ویلن ارسلہو حس کلا بیوانستو بنیامین ماکم تاسو سرا حتی توتونی تر آغی پوری چراکی ماتا موسیقا من اللہ وکلک وعدا پا قسمون بانی اللہ پاک بانی لتاتو النبی چخام خبر ولی ماتا الا ان یحاط بکم الا ان تهلكوا جميعا مگر کټول هلاک شو. داسې تندر در باندې را پریو چې ټول هلاک شو نو بیا خو خیر. سوره کهف آیت نمبر 200. واحیط بثمره او احاطه شوا د هلاکت په اعتبار سره بثمره و میوه دغه ساړي باندې التم معنا د هلاکت مون کړي ای هلکت امواله المعهوده. ډېر علماء دا معنا کړي ده چې د دې سړي څومره اموال معهود هغه ټول هلاک شو.
نو والله الله پاک محیط بالکافرین مهلکون للکافرین ایوامنا دویم والله الله پاک محیط احاطہ کون کدا بالکافرین فکافرانو باندې علما و قدرتا یا الله پاک علم په کافرانو باندې محیط یا الله پاک قدرتم په کافرانو باندې محیط یکاد البرق قریب ده البرق اغرنا دی بران دی رعد یختفو بسوارهم چه او تختی ابسوارهم اقوت بسر ده دو دا منانا چه سترگ و بار نو نراو باسی بسر عضوی توائی بسر دیتا عضوی توائی دلتا مرازنه اقوت دی بنایی ده چڑنده دا منانا چه سترگ ور نراو باسی داگا چه کم برق ده دا څه داسې پنجه خو نه لري که نه داسې څه امبیر خو نه دی چې سترګو ته به ور واچوي یخطف ابصارهم قوت بنایی قوت البصر هغه به ختم کلما اضاء لهم هر واره چې روشني او رڼا جوړه کړي لهم دوی ته مشافیه دوی رڼا روان شي په دې رڼا کې وایزا اسلم علیهم چې کله تیار راولي دغه پړک په دوی باندې یا اذا اختفى ازلم لازمی هم ده او متعدی هم ده قامو بیدی ادریگی ولو شاء الله که اراده وید اللہ پاک لذهب بسمعهم ختم کړي بوي الله پاک بسمعهم قوت سمع د دوی و بصوارهم قوت بصیره د دوی ان الله تحقیق سره الله پاک علی کل شیء په هر شی ممکن باندې قدیرون قدرت لرونکی شی نه مراد شی ممکن شی نه مراد شی ممتنع نه شی ممتنع بالذات هغه د قدرت واجبی او د قدرت ممکنه د یو لاندې هم ناراض قدرت واجبی لاندې هم ناراض ادا سي نه ګورئ عجز څه توای چې مونږ وایو چې دا عاجز عجز د انسان قصور کوتای توای د داس یو فعل نه چې هغه فعل ممکن وی چې وشي خدای نو بیا دې ته عجز وای دلته یو ترړه موجوده دکې د غنمونه نو بالکل د دې امکان موجود ده چې یو څوک دی وچته کې په ملا باندې پندیانې وړي کنه یو ځای نه بل ځای خو یو کس چې ورته راشي اوس دا ترړه نشي وچتوله نو خلک وایي دا عاجز اما که چیرې یو کار داسې کاري چې نه کې دونی امکان یې نه چې دا یې وکړي نو که نه کېږي او چا په هغې باندې قدرت نه دې ته عجز نه وایي لکه مثلا لوی پهلوان ته ورته ووایي چې تکه دومره تکړه سړی نو دغه جومات به د دې ځای نه نقل کړي همغه ځای ته بیوسي دا غر به د دې ځای نه نقل کړي همغه ځای ته بیوسي ظاهره خبره ده چې دی به ته وایي نه شم نو دته څوک عاجز نه وایي دی پهلوان ته څوک عاجز نه وایي ځکه دا کار کې دونه نه ده نو دنیا کې حقایق درې قسمه دي مواد درې سلم تاسو ویره تصدیقات او موجهات په بحث کې دی وایي كل نسبة في نفس الأمر إما واجبة أو ممتنعة أو ممكنة وتلك الكيفيات المواد ويسمى العناصر أيضا هر نسبت خبر مبتدا په نفس الأمر یا متکیفی په کیفیت وجوب یا متکیفی په کیفیت امتناع یا متکیف په کیفیت امکان او دا درې وړو کیفیتو ته مواد ثلاثه هم وایي او د درې وړو کیفیتو ته عناصر ثلاثه هم وایي او چې کم لفظ په قضیه کې راشي په د درې مواد باندې دلالت کوي هغه ته جهت القضیه وایي او قضیه موجهه وایي نو درې امور مواد درې وجوب بالذات امتناع بالذات امکان ذات قدرتونه دوه دي یو د قدرت الله قدرت واجبی یو د قدرت ممکنه د ممکنات قدرت د جبريل او د عزرائیل علیهم السلام نو واخلا زما او تستا تر قدرت پورې دا ټول قدرتونه قدرت ممکنه نو مواد درې شول وجوب ذاتی امکان ذاتی او امتناع ذاتی قدرتونه دوه دي قدرت واجبی او قدرت ممکنه وجوب بالذات او امکان امتناع بالذات ممتنع بالذات دا د قدرت لاندې ناراضي مطلقاً نه د قدرت واجبه لاندې راضي نه د قدرت ممکنه لاندې راضي او دا د دې وجنه نه دا د دې وجنه نه
چې د شای قابل دی و چې د قدرت لاندې راشي خو دلته څوک په قادر نه ده واجب هغه د قدرت نه متاثر کیږي نه ممتنع بالذات ایک دا صلاحیت نشته چې د قدرت نه متاثر شي په قدرت باندې خو مرتب وجود دی په دغه صلاحیت الوجود نشته نو په ممتنع باندې چې د یو چا قدرت ناراضي یا د واجب قدرت ناراضي یا د ممتنع د ممکن قدرت ناراضي دا په واجب او په ممکن کې قصور نه دی دا په د ممتنع کې قصور دی چې دای صالح د وجود نه دی دغه صلاحیت د وجود نشته ټول ورځ لګیا اوسېګه د مټي ته خبره او کده مټه په خبره پوي کې نشه پویوله خاچ نشه پویوله نو آیا څوک پتا ته وای چې تا کې قصور موجود ده چې دا مټه په خبره نشه پویوله نه خو دې کې استعداد دی پویا نشته چې دا پویا واه لہذا کم شای چې ممتنع به ذاتی په هغه باندې نه قدرت د نه قصور دی په واجب کې نه قصور دی په ممکن دا قصور دی په دغه چې صالح دی پر د دینه ده چې وجود د خپل نو د خلقیانو سوال به ورسره د فش خلقیانو په د صدو خلکو باندې سوالونه کول وی نعوذ بالله الله پاک داسې کانه پیدا کوي شي چې بیا خپل نشي وچتاو وستی خبره ده کوي نه شي پیدا کوي عاجز ده کا پیدا یک په دې دام بیا عاجز ده داسې کانه پیدا شو چې هغه نه شي وچتاو نو دا لغو سوال داسې کانه چې الله پاک پر رفع باندې قادر نه دا ممتنع بذات دا ممتنع بذات لہذا په دې باندې نه قدرت الله پاک دا قصور نه دی د الله په ذات کې نه دی الله په صفت القدرت کې دا په دغه کانی کې قصور ده چې دای صلاحیت نه لري چې د یو قدرت نه متاثر شي او د یو قدرت اثر ده دا کمال ده دلته یې جس چتوای یا دا چرته نقصان یا دوی سوال کوي وای دا سي نعوذ بالله الله کوي چې مدا زایته او شړی چلته دی الله پاک بچای نه چالي کني شي کوله بیا عاجز کا کوي شي خو منا دا شو چې داس یو ځای شته چلته دی الله بچای نه چالي مونږ وایو چې داس ځای ته پیدا کا چې دی الله پاک بچای نه چاليږي نو چې بیا زه جواب درکم چې الله سبحانه و تعالی د شړای شي وکړي ته دا ځای ماته پیدا او خیا د داس موضوع د داس یو ځای وجود ممتنعات به ذات ته چلته دی الله قدرت نه چالي نو کدی ځای ته د نشي شړلای یا په دې د الله پاک قدرت نه دا قصور نه دی په الله پاک دا په دغه ځای کې قصور ده چې د قدرت نه متاثر کېدای نشي صلاحیت دی وجود نه لري چې دای دی په وجود باندې موصوف شي لکه بالکل دا داسې ده لکه یو څوک درته وایي ما مثال درکړ چې را پلان کای مولوی سي مدرسې ته مانی سا ولې وای قابل نه ده سړی نشي پویوله ولې نشي پویوله هر ټول ورځ غواته سبق وي غوا په سبق باندې پوی نشو اوس غواته چې لګیاي کنه چې دا عبد تحقیقی ده او دا عبد تقدیری ده او په دې کې دوه مذهب دي او محققین دي بل جمهور دي دا په خبره باندې پوي شي ټول ورځ لکه څوک وایي او خانو تربا روسته به خلکو ته وایي چې دا مولوی سي مدرسه ته ځکه مانی سا چې غوا نشي پویوله په عادت نه وا کې صلاحیت نه موجود نام به کافی وا نو وا په خبره پوي نو دا کانه ممتنع بذات او ممتنع بذات باندې نه قدرت دا قصور نه په واجب کې قصور په واجب کې الته ای چې کله شای ممکن ني او دای زنه عاجز لکه ما مثال لار یو ترړه ده تبي وچتوایش او زینه شمو وچتوای اوس دا ما کې قصور ده او ته پهلوان او غر نقل کول دا نه زما دي واستقط خبر نه استاده واستقط خبره دا شای ممکن نه ده ځکه دا هغه قدرت لاندې ناراض نو ځکه علما فرمای ان الله على كل شيء ممکن قدیر هر هغه شی چې ممکن وي او ځل د وجود امکان ذاتی ولري رغبا د الله په قدرت لا محاله تشته یا ایها الناس او ټول انسانانو اعبدوا ربکم نو خلاصه د سورۃ کې مونږ تاسو ویلو چې تر آیت نمبر 9 پورې دا تمهیدی کلام تمهید کې الله پاک درې فرقې ذکر درې طبقات متقین جهری کافران منافقان سره د وضاحت دو مثالونو اوس الله پاک مقصد ترا په حصہ اوله بیا په حصہ اوله د سورۃ کې هغه اوله حصہ سورۃ منقسمه دو حصو اوله حصہ بیا منقسمه دو حصو نو اوله کې مسله د توحید وا پر پسې بیا مسله د رسالت برز یا ایها الناس او ټول انسانانو اعبدوا ربکم نو زمونږ استادو کتاب قران کریم مسلمانانو ته یو اعزاز الله ورده دا بل چاته نه ورکړ مسلمانانو پیغمبر
افاقی ده. د مسلمانانو پیغمبر افاقی ده، د قومی نه ده. د مسلمانانو قبله افاقی ده. افاقی معنا د درست انسانیت د پاره ده، او د مسلمانانو کتاب قرآن دا هم افاقی دا د درست انسانیت د پاره دی. وجنه مخاطب دی قرآن کریم او مخاطب دی رسول پاک صلی الله علیه وسلم انسانیت. درست قرآن کریم کې به یو آیت کوم اونخه چې چرته راغلی وي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویلی یا ایها العرب، یا چرته ویلی وي چې یا قوم او زما قوم، یا چرته ویلی وي چې او بنو هاشم، یا چرته ویلی وي چې او قریشو تاسو ته خاص کر خبره کوم. نه، دو خطابات، یا ایها الذین آمنوا یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنوا یا ایها الناس. انسانیت دې مخاطب. نو زمونږ پیغمبر افاقی پیغمبر. نور چې څومره پیغمبران راغلي دي دا قومي پیغمبران. صحیح. دا سورہ اعراف ترش البته د ډیرو انبیاء کرامو تذکرات او هر پیغمبر په یا قوم سره خبره کوي. آیت نمبر 950. لقد ارسلنا نوحا قسم دې مونږ استولوا نوح علیہ السلام الى قومه د تخپل قوم. وقال دو یا قوم او زما قوم. نوح علیہ السلام نه شروع شو الى قومه یا قوم. دا ګوره ورپسې راځه آیت نمبر 3 بلکې آیت نمبر 55. وإلى عاد أخاهم هودا عاديان تم استولوا ورور د هود. قال دو یا قوم او زما قوم. آیت نمبر 3. وإلى ثمود أخاهم صالحا ثمودیان تم استولوا ورور د دوی صالح علیہ السلام. قال دو یا قوم او زما قوم. دام ګوره په ختم نبوت باندې واضح دلیل ده چې نور انبیاء کرام خاص قومونو ته راغلي دي او پیغمبر علیہ السلام د انسانیت خبره کوي. آیت نمبر 8. ولوطا اذ قال لقومه. لوط علیہ السلام یاد کا چې کله دوی خپل قوم ته. لوط علیہ السلام هم قوم ته خبره کوي. آیت نمبر 15. وإلى مدين أخاهم شعيبا. مدين تماستولا ورور د دوی شعيبا شعيب علیہ السلام. قال دو یا قوم او زما قوم. الان کې د ټول انبیاء کرامو تقریبا ندا هم یو ده اعبد الله اعبد الله اعبد الله. صحیح. خو منادا کې فرق ده چې چاته دوی आवाज کوي. آیت نمبر 103. ثم بعثنا من بعد موسى بمواست ورست دوینا موسی علیہ السلام بآیاتنا سرد معجزاتو. دا خو بالکل لکه یو شخص ته چتلای الى فرعون وملئه. فرعون او د مشرانو مشیرانو ته. د فرعون د پارلمان چې کم مشرانو او د خاص خاص مشیرانو مشوره به ورکول او ته ماستور. او پیغمبر علیہ السلام بری کې سوای الله پاک وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. رحمت دې عالمونو. دغه شان زمون قبله ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارک. انسانیت پر دغه شان زمون کتاب قرآن کریم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس. انسانیت پر لہذا زمون پیغمبر افاقی، زمون کتاب هم افاقی او زمون قبله هم افاقی. او ختم نبوت هم اشاره که پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد بل پیغمبر وای بیا خو ظاهره خبره ده چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام مخصوص خلق تبرات عربت نو بیا یا ایها العرب پکار یا قوم عبارت پکار. یا ایها الناس او ټول انسانانو اعبدوا ربکم. تاسو بندگی وکړئ د رب دستاسو یو منا. یا ایها الناس ټول انسانانو اعبدوا ربکم وحدوا ربکم فإن التوحید راس طاعات. الذي اغرب دستاسو خلقکم تاسو پیدا کړی والذین او هغه کسان پیدا دي من قبلکم چې مخکې دستاسو نه دي لعلکم لپاره دې تتقون چې تقوا در کې راشي. فإن التقوى ملاك الحسنات. دا یو حدیث دوی ټوکلي به ولاږي. یا ایها الناس وحدوا ربکم فإن التوحید راس الطاعات.
همداشن واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات. الذي اغل پاک جعل لكم چې پیدا کړی د ستاسو د پاره یا ګرځولې د ستاسو د پاره زمکا فراشن فرش زمکا د کورا تقریبا زمکا شکل دا د مختلفو مرحلو تیر شوی دی د فلسفه او په نسبت څه فلسفه وبوي دا سه مستدیره څه بوي چې مربعه ده بیا څه وخت وي چې بالکل کورای حقيقي ده نو په غیبه نس غټ اعتراض ورته شو چې کورای حقيقي خوده ته وای چې د مرکز نه کله خطوط وباسي نو دایره ته به بالکل ټول برابر وځي الان کې د مرکز د ځمکې نه چې کله خطوط وباسي نو سطح د ځمکې ته خط لاند او د غرس سر ته کنه د غرس سر ته دا خط وګد به دا سره کور ده استر اشکال دي نه جوړ ده چغمنی کې لوی مسله چې نسبت د ارتفاع د اعظم د جبال دا داسې ده لکه نسبت د سبعه د عرض د شاعري و زراعه صحیح. علامه شیخ مسخن روحانی رحمه الله مستقل رسالت په دا مسله لیکلې سبعه د عرض د شاعري ګران مسله بیا څه وخت جدید ساينس وي چې د ځمکې شکل د عام غونډه ده عام مککتلای د پسینه حصہ لګ د سرماته هم د ځمکې چې کومه قطب شمالي ده دا حصہ لګ داسې داخل تراماته هم د ځمکې شکل او ساينس دانان وای چې ځمکه کورای حقيقي نه ده بلکې ځمکه د مالټي غوند شکل لري د خط استوا دغه حصہ لګ پرسیدلې ده او چته ده او قطبین قطب شمالي او جنوبي لګ نه تلی غوند دي زیدا لګ نه تلی غوند يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل تكوير العمامه دي پاګلې چې کومه هغه دي ولونه دي هغه سره داسې تشبيه ورکړي دینه شکل هم د معلومه دي زمکه برال تبراش ان شاء الله نو داس دي ملټي غوند شکل اوس فرش څنګه ورته وایي فرش ورته هموار ته وایي نو انا مانوسی رحمه الله فرمایي دا شان امام رازي رحمه الله کله چې وکړ راسترای او ډېر انتهایی وسیع یو سترای ډېر زیات نو هر ځای انسان ته داسې ښکاری هر ځای انسان ته داسې ښکاری لکه سطح جوړ د زیات وسعت دی واجب او د زیات استروالي دی واجب ځکه الله پاک ورته فرمای فراش والسماء بناء الذي الله اغزاد جعل لكم الارض چې پیدا کړی دا تاسو د پر ازمکا کجال بسيط یا جال مؤلف سویرا ګرځولې دا تاسو د پر الارض ازمکا فراشان فرش ګرځول منطق په کتابونو کې مونږ تاسو عام طور سره جال بسيط ته ترجیح ورکو چې جال بسيط دا حق الان کې جال بسيط د عام متکلمین مسلک نه ده د متکلمین مسلک ته جال مؤلف دا جال بسيط او جال مؤلف کې اختلاف اصلي اختلاف نه ده دا په زیادت الوجود او په نه زیادت الوجود باندې مرتب دا د عام متکلمین په نسبت وجود او ماهیت باندې زائد ده په ممکن ما په مقدمه کې طویل او تقسیم د موجود میکاو واجب ته هم او ممکن ته هم یک رائے د حکماو هم درته ذکر وا رائے د متکلمین هم ذکر د جال بسيط نظریه په متکلمینو کې صرف اور صرف شخصا د ابو الحسن اشعری رحمت الله علیه صرف د عام متکلمین په جال مؤلف باندې قائل او موږ ته جال بسيط ته ترجیح ورکړو الذي جعل لكم الارض اغال پاک چې پیدا کړی دا تاسو د پرزمکا فراشن یا به حال وکیش او کجل مؤلف الذي اغل پاک جعل لكم سير لكم ګرځولې دا تاسو د پرزمکا فراشن فرش والسماء او اسمان ګرځولې بناء سقفا محفوظا چت محفوظ وانزل من السماء رب ذکر دی الله پاک من السماء من الصحابه وريزه فاخر ما انوب فاخرج به روب سليدي الله پاک به په سبب دی او بوسرا من الثمرات رزقا لكم یہ ثمراتنا رزقا لكم رزق استاسرتا نو یو مسله ولي عنوان ورک مساله الاسباب دا موجود جهان چې مونږ وینو په نظر دا مجموعه دا مشتمله ده په دوه سلسلو یو سلسله د اسباب ده او بل سلسله د مسببات او بوس کې
تند ماتش اور ته لاس نږدې کې لاس دې سوځ مړی وخورې لوږه دې ختمه شي دوایي وخورې مرض دې ختم شي څوک یو څوک په ټوپک باندې ولي مړ شي دا مرګ لوږه ختمېدل تنده ختمېدل سوځېدل بیماری ختمېدل دا ټول مسببات وشتل مړی اوبه اور دوایی دا اسباب آیا اسباب مؤثر دی په مسبباتو کې او کنه دی مؤثر په مسبباتو کې په دې کې درې رائے یو رائے ده د ماده پرست یا نیچر پرست څوک چې یا الله پاک منینا یا دغه نظام د الله پاک د اختیار او د ارادې نه بهر غني د دې خلکو دې ته ماده پرست او ملحدین وایي دویمه رائے ده شاعرو دریمه رائے ده بقول علامه الوسی رحمه الله رائے د سلف د ماتوریدیو او معتزله ور سره شریک ماده پرست وای اسباب مؤثر بذات حقیقتا و مسببات و ترتب د مسببات کې په اسبابو دې کې د الله پاک اراده د الله پاک مشیت قدرت نه دي داخل لہذا ورته چې ورنږدې کېږي خامخا به د سوځي هیڅ امکان د دې خبرې نشته هیڅ امکان د دې خبرې نشته چې سبب د مستعمل او مسبب د نه مراتب پاغي دا د مد پرست خلقون عقیده دې عقیده سره انکار عن المعجزات لازم چې دا عقیده نو د خلق معجزات نه مانی دوی په تلازم عقلی قائل دي په مابین د اسباب او مسببات او د تلازم عقلی په مابین د اسباب او مسببات کې د اغه دوه مطلب دو صورتونه دي دو شیان ور سره دي یو دا چې د دې خبره هیڅ امکان نشته چې سبب دی یو څوک استعمال کی مسبب دی په مرتب نشي د دې امکان نشته یو دویم د دې هم هیڅ امکان نشته دی چې یو شای په نفس الامر کې دی یو شی د پر سبب نه او ته استعمال کې او مغه مسبب په مرتب شي د دې امکان نشته وای شو په دې خبره د تلازم او مابین د اسباب او د مسبباتو کې د دې دوه نتیجې دوه مفهوم دوه مطلب دي راوځي دا دوه خبرې ور سره لازمي دي یو دا د دې خبرې هیڅ امکان نشته چې یو شی سبب وي بلې مسبب وي او دا سبب استعمال شي او مسبب د په مرتب نشي نو اورته چې ور داخليږي لا محاله بسواس یخو بس کې خامخه به تندماتي مړی خوري خامخه به د لوګه ختمي داسې نو یو دا دویم کم یو شای چې د بل شي د لپاره سبب نه نو هیڅ امکان نشته چې دا کم شای سبب نه ده او دا استعمال کې غبل مسبب د مرتب شي هم امکان نشته عام طور لرګي چې سړی په ځمکه باندې وغورځي دا سبب د لپاره د دې نه جوړيږي چې لرګي د بدل شي په مار او په منګور باندې دقیق او تجربه وکړه لرګي وغورځو کمران تی نه جوړ عام طور سره بلکې کلی طور سره زموږ استادو په نظر په نسبت سره یو سړی چې لاس خپل ترخ ته نږدې او بار ته را وباسي رڼا نه ترخ کې لاس ورکول بیا را وباسل په دې باندې رڼا مرتب کېدل دا نه کی لہذا د دې اعتقاد مطابق د ټول معجزاتو نه انکار وسره لازم د ابراهیم علیه السلام اورته ورزیدلو معجزې نه انکار موسی علیه السلام د معجزې د عصوانه انکار ید بیزانه انکار دغه شان د فلق البحر د دې ټولو نه انکار دا خلکو دلته مطرح نه دي د خلکو سره زمون کلام فی الحال په دې ځای کې نشته دویم رائے ده د اشاعره وایي چې اسباب په مسبباتو کې عام اشاعره محققین په دوی کې ماتوریدی سره شریک نو عام اشاعره وایي چې اسباب په مسبباتو کې بوجه من الوجوه ندی مؤثر هر فعل مباشرتا مستقیما اولا دی الله پاک مخلوق دی اسباب او د مسببات په مابین کې اله بلا تقرن ده بحسب الزمان معیت ده بحسب الزمان اسباب په مسببات کې نه مؤثر بالذات
نه مؤثر بالعرض، نه مؤثر بالذات او نه مؤثر بالعرض. اسباب په مسبباتو کې نه مؤثر دي حقیقتا او نه مؤثر په اعتبار د مظهر سره. نو مثلا دوی داسې وایي کله چې یو انسان لاس نږدې کې ورته لاس یې سوځي، په دا سوځېدلو کې د ور او د ور هیڅ دخل مداخله نشته، بلکې دا د سولو په نسبت باندې ور او اوبه بالکل برابر دي، دواړه برابر. لکه اوبو ته چې څنګه لاس نږدې کوي اوبه دې نه سوځي، دغه شان ور دې نه سوځي. خو عادت دی الله پاک په دې جاری ده، سنت دی الله پاک په دې جاری ده چې کله ور ته لاس ور نږدې کې نو په د لاس کې د مباشرتا مستقیما دلته الله پاک سول پیدا د دې سول سره د ور استعمال. دا یو مثال می درکو، در ټول په قیاس کا. دغه شان مړی ده، دغه شان وبس کول دي، دغه شان غر کېدل دي، دغه شان وشتل دي، دغه شان دوايي او شفا. دا د دوی مسله ولی وی وجدا کومګه غیر الله ته مؤثر وایو، ورته مؤثر وایو حقیقی، یا ورته مؤثر وایو فی الجمله. دا خو شرک مؤثر خو صرف الله پاک نظام دی، الله پاک په لاس کې ټول مخلوقات کا اسباب دي او که مسببات دي د الله مخلوقات، مؤثر خو صرف اور صرف الله پاک. شرک بلازم دا د دوی عقیده. علامه علوسی دومره ورته غوسه ده. دغه شان ابن رشد الحفیظ المناهج الادله دومره سخت الفاظ وایي د امام غزالی باره. امام غزالی ډېر لوی شخصیت، مشهوره مقوله ده چې بدو خبرو نقل کول بد نه، دا خپل لوی علما دي. علامه انور شاه کشمیر رحمه الله فرمایي ما چې کله د ابن رشد تحافت کتاب مطالعه په امام غزالی باندې ردود دي اعتراضات، نو د ابن رشد باره کې بدزنه شوم، بدګمانه شوم. دا څنګه سره امام غزالی باندې اعتراض وی چې کله مې بدايه المجتهد نهايه المقتصد وکته نو استغفار مې استغفر الله. دا خپل لوی شخصیت بهر ته نو غاده الشاعر او د دغ مسلک باره کې سخت الفاظ و امام غزالی راغی صحیح ازور بالشریعه والحکمه، شرعي علوم یې ګډ وډ کړو او حکمت او فلسفه یې ګډ وډ کړو. ازور بالشریعه والحکمه یو کتاب دی وایي مناهج الادله، یو بل کتاب رساله فی ما وراء التبعیات، او ما وراء التبعیات باندې کتاب لیک، او یو بل کتاب دی مناهج الادله، بل کتاب دی التحافظ ما سره شته بهر تقدیر. دلته موږ په ابن رشد او په امام غزالی رحمت الله علیهما باندې بحثونه نه کوو، د اشاعره په مسلک باندې بحث کوو. شیخ ابن تیمیه رحمت الله علیه هم دا خبره رد کړي، د اشاعره او دا مسلک. علامه علوسی رحمه الله هم رد کړي. د ماتوریدیو مسلک دا ده. بیا د شاه ولی الله رحمت الله علیه نظریه ورسره جمع کړي. ماتوریدیه فرمایي چې اسباب او مسبباتو کې مؤثر او تاثیر بالعرض سره الله پاک پکې دا خاصیت ورزولای، نه په تاثیر بالذات. مدار د شرک دوه ضابطې دي، دا خبره یاد اوسه. مدار د شرک دوه ضابطې دي. شرک به کله راځي؟ شرک به یا په هغه صورت کې راځي چې یو شای مؤثر بالذات حقیقی شمار چا چې دا عقیده چې د اور خپل سوځول کوي، دا د سوځولو کیفیت پکې الله پاک نه دی غورځول. اور د سوځولو په کیفیت کې خپل مستقل دا شرک بالکل د کې اراده دی الله پاک، د کې قدرت دی الله پاک، د دین انکار او په خپل موجودیت کې گویا کې دغه سوځیدل هم داسې شو لکه د الله پاک سره برابر دی. نو یو ضابطه د پر د وقوف فی شرک غدا ده چې یو شای په بل کې مؤثر بالذات وګڼي. یو دویم ضابطه د شرک ده یو څوک یو چاته صفات الوهیت ثابت اگر که عطا انی غني او چې صفات الوهیت یا صفات مختص د الله پاک غیر الله ته ثابت کینو دام شي. نو د شرک د پر دوی ضابطې یو دا یو شای په بل کې مؤثر حقیقتا شمار. دویم دا یو چاته صفات الوهیت ثابت، علم غیب ثابت کی، قدرت تام ثابت کی، وجوب ذاتی ثابت کی، حیات سرمدی ازلی ثابت کی. دا شرک. ماتوریدیه وایي چې دغه اسباب ته موږ مؤثرین وای
اور سوځول کوي الله تعالی پکې د سوځولو کیفیت ورزولای دلته د شرک څه مسله کومه ضابطه ده د سوځول د صفات د الوهیت نه د الله پاک په صفاتو کې چیرته دا راغلي دي چې الله پاک سوځول کوي حتی کچېره دغه سوځول مونږ د اور ته ثابت کونو بیا په شرک مبتلا شو الله پاک عالم غیب د علم غیب چې مونږ غیر الله ته ثابتو بالکل شرک امنو زه چې هر تویل ورته کوم نه به زما خپل بکواس وي چې دا عطوی ده او دا پلان قاعده دا جزئی ده او دا کلی ده دا زما بکواسات پای خو یم په شرک مبتلا ځکه چې علم غیب د صفت لازم مختص بالله سبحانه وتعالى دا شان نور دغه شان نور خو سوځول خو څه صفات مختصه د الوهیت نه دي کچېره تاسو لیدلې دي په یو کتاب کې چې دا سوځولم د صفات د الوهیت نه نو په دغه بنیاد باندې خو شرک ځکه نه ده چې دا د صفات مختصه بالالهه نه دي هم دغه شان بل ضابطه دا و چې یو سبب په یو صفت کې په یو تاثیر کې مستقل بذات منفرد ومانه هم مؤثر حقيقي ومنه بیا به شرک لازم شي چې مونږه داسې وایو چې الله پاک د سوځولو کیفیت پکې پیدا ده بیا ول شرک او ورسره مو دغه عقیده هم ده ورسره مو دا عقیده هم ده کم الله پاک چې عام عادت په دې جریده چې اور ته څوک نزدیکیږي نو د اور سوځول کوي هم دغه الله پاک په دې باندې هم قادر ده چې د اور نه دا صفت سوځولو واه دې کې د شرک څه مسله نو شاور الله ولا تحقیق وسره مرګرای هغه بل ځای کې هغه د قیوم معنی الله لا اله الا هو الحي القيوم شاه سے فرمایي چې د الله پاک خارق العادت چې کوم تصرفات دي په اسبابو کې هغه څلور الله پاک اسباب مسببات پیدا کړي عام طور عادت خو په دې جریده چې څوک سبب مختار کړي نو مسبب په مرتب کیږي لیکن هغه تصرفات دي الله پاک چې په اسبابو کې کوي او خرق العادت درجه د هغه کلیت څلور شیا یو توي قبض دویم توي بسط دریم توي احاله او څلورم توي الهام قبض بسط احاله الهام قبض دي ته الله پاک په یو سبب کې تصرف کوي او دغه تصرف د سبب په ماهیت کې نه سبب په خپل ماهیت باندې ماهیت نه په بل ماهیت باندې بدل خو عام طور چې په دې باندې په عادت کې کم مسبب مرتب کیږي هغه مسبب الله پاک ځنیونی سي کنټرول دته قبض په الاسباب لکه چاړه د ابراهيم عليه السلام په مړی د اسماعیل عليه السلام باندې تیرېدار چاړه سبب ده تیرا او دغه استعمال سولول دا سبب ده او د مړی پر کول د انسان او د حیوان د مسبب ابراهيم عليه السلام بار بار د اسماعیل عليه السلام په مړی باندې چاړه سولول او پر کول نه الله پاک چاړه څه په وبو نو بدلا کړي سبب مغه سبب چاړه اوس پناوه الله پاک هغه چاړه په ورشم نو بدلا کړي ماهیت یو مغه او چکمو او الله پاک په دې چاړې کې تاثیر وکړ په اعتبار د سبب د مسبب او د اثر یې کنټرول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب دویم د بسط فی الاسباب بسط فی الاسباب عبارت ته دینا الله پاک بیا هم تصرف کوي په سبب کې په اعتبار د ماهیت نه بلکې په اعتبار د اثر خو عام عادت مطابق چې په دې سبب باندې یو مسبب په کم مقدار مرتب کی دلته په ډیر زیات مقدار باندې مرتب شي به دې ته بسط فی الاسباب ان الله يقبض ويبسط الله کله قبض کوي په اسبابو کې کله بسط کوي په اسبابو د دې مثال ابو رضی الله عنه رسول پاک ته غیا رسول الله واتنه ورزکی خوراک نه ده رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي کې نو یو پیلا شاوده چا ورته راو رسول پاک ابو رضی الله عنه فتوی فرمایي چې اصحاب صفه چې څومره دي ټول راو ډیر کسان هغه دلته راو ورته وای دا پیلا په وګرځاو یو پیلا په لاسو کسانو باندې وړه پیلا ده په لاسو کسانو باندې ګرځي لاس وړه په ماړو شي او پیلا هم دغه شانډک ابو رضی الله عنه فرمایي چې یو ته پیلا ورکو تاسو په اشاره الناس باندې ګورم چې ختمي کی کس پیلا ډکه رسول پاک لاس مبارک پکې خو بیا بلتا چې ټول ماړه شو نو حضور مبارک ته وړاندې کړم یا رسول الله ته وسوس
درته فرمایل چې نه زاغه څوک نه يم چې بل څوک به بدس کی زباغه څوک يم چې په بل چا باندې کم ته ډیر وګټه ته وس یو ځل مې وس راته بیا وس بیا مې وس راته بیا وس بیا مې وس راته بیا وس ما ته یا رسول الله پس نو تر مارای پر ډاک شو موش بلام دغه شان ډاک دا بس ته پاس پا دریم د احانا عبارت ته دینه احانا عبارت ته دینه چې الله پاک تصرف کوي په ماهیت سبب ټیک ته چې د سره یو مسبب موجود ده خو الله پاک د دې سبب ماهیت بدل نو هغه مسبب بیا نه په مراتب کې لکه ور د ابراهيم عليه السلام ابراهيم عليه السلام یې اونس وزول ځکه حضرت شاه سے فرمای دا ور الله پاک بدل ک به هوا الناعم په داس یو هوا سره چې ډیره خوندور یو نوري زنه یو کناري بدل ک په نور خو بیا سوزول نه قبس بصر احاله او الهام کله الله پاک په اسبابو کې تصرفات کوي د الهام په صورت کله د مسلمانانو لک جماعتي د کافرانو ډستر جماعتي او په جنگ باندې راش کم من فئه قليله غلبت فئه كثيره ډیر کرته خیر کل عدد درجه کې لک جماعت مسلمانانو په غټ جماعت کافرانو باندې غالب راشي دا ولې دا د الهام په واسطه څنګه الهام په واسطه حجت البالغه کې حضرت شاه سے فرمای وې د الله پاک د پر عنصری فرشتي دا په بعض حالاتو کې د خلکو په زلونو کې الهامات او القاګان کوي نو لک جماعت مسلمانانو او عظیم جماعت کافرانو چې کله سره مخامخ شي دا فرشته عنصری دا دوه حصو ته تقسیم شي یو حصہ هغه چې د مسلمانانو د جماعت سره د دوی پزلونو کې استقامت بهادری شجاعت جوان مردی د دغه خبرو القا مضبوط شه ثابت قدم شه مخوړان دي بل جماعت عنصری فرشتو هغه د کافرانو مقابل کې شي او دغه پزلونو کې جبن بزدلی دا خوف کور مشومان خزي دا وریاده پشاشه مړی کړي خزه بده سکای بچیان بده سکای سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب الله فرمایي د کافرانو په زړونو کې بروح اوسه دا د الله پاک په اسبابو کې خیر کل عدد درجه یو بل تصرف دغه شان معجزات او کرامتونه نو ارکل چې یو انسان اسباب مؤثر بالعرض غني او مسبباتو کې او د باوجود د عقیدای چې په دغه سبب باندې خو الله په قدرت شته هم په صورت قبض هم په صورت بسط هم په صورت احاله هم په صورت الهام دې کې د شرک څخه خبره علامه علوسی رحمه الله دلایل وایي هغه وایي چې اشاعره موږ پوښتنه کوو کله چې په اور کې د سوزولو کیفیت سره وینا بیا الله پاک د ابراهيم عليه السلام ورته وایي یا نار کونی بردن و سلام وورا یخشا نو کور په زبان حال ورته وایي چې یا خولو د نه خولو څه خبره ده ماسره څه تعلق زه خو نسو زول کوم نه یا خول کوم نه سړاول کوم خدای تا کارونه دي خو ته ما کوه او بیا علماء ویلي دي چې الله پاک ورته یا نار کونی بردن و سلامن کده سلامن نه ویلای شاید ور دومره تیز یخ وای چې ابراهيم عليه السلام ته د یخنۍ د وجه تکلیف وسره بیا د خطاب سم دا سه نور ځایانو کې مثالونه شته رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته الله پاک فرمایي هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين الله پاک هغه ذات دی چې د ستاسو تایید وکړه په خپل نصرت او په مسلمانانو سره اوس مسلمانان د نصرت د پیغمبر د پر اسباب او اسباب چې کله د سره نه مؤثر او مسبباتو کې خو بیا د بالمؤمنین نه هغه نصرت چې د بالمؤمنین د وجه حاصل د هغه نصرت هم د الله پاک نو دې تکرار ته څه ضرورت دی چې الله پاک خپل نصرت دوه ذکر کوي هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين دا خدای دې لکه و چې وای هو الذي ايدك بنصره وبالنصر څه ضرورت دغه شان اسرائیل په بری کې الله پاک فرمایي ضربت عليهم الذله والمسكن دا يهود او دا بني اسرائيل په دې ذلت او احتیاج دا په مسلط الا بحبل من الله وحبل من الناس مگر کچره دوی تمسک وکي په حبل د الله پاک اسلام راوړي
مسلمانانو سره معاهده وکړي وحبل من الناس او چې د انسانان د اسرائیلو د تحفظ د پر اسباب د سره نه مؤثر خو بیا به حبل من الناس هم حبل الله خو بیا داسې د لکه الله پاک چې ویني چې دوی به د ذلت نه بچ کیږي چې کله دوی تمسک وکړي بحبل من الله و بحبل من الله او په دغه اتفاق ټول خلک وایي چې دغه اسرائیلو بحبل من الله په دغه تمسک نه لري اسرائیل مسلمانان یا اسرائیل چرته د مسلمانانو نه جزیه منلې خدا حبل الله نو په حبل الله خو تمسک نه کړی ولې محفوظ او د حبل من الناس نه بیا حبل الله مراد بیا ولې محفوظ خدا معنا ده کنه چې د اسباب او مسبباتو کې هغه مؤثر علامه علوسی رحمه الله فرمایي ودا ما چې کوم خبره درته وکړه دا د سلفو خبره کته په ذهن کې دا راځي چې په دې معتزلان قایل نو معتزلی چې پاره خبره قایل نو ته به نه مانه نو دا وایي چې معتزلی خو وایي چې لا اله الا الله بیا ما وایي کوم چې لا اله هغه پر رسالت قایل معتزلی بیا ولې پر رسالت باندې قایل ولې په توحید باندې قایل وبني نه خبر نو بهر تقدیر د شرک د پر اساس او بنیاد زده شرک د پر دوی ضابطې مې درته درک شرک په یو حقیقي د دیو جنا چې یو څوک یو سبب مؤثر بذات حقیقتا وګڼي په یو مسبب هر قسم اثر دویم عبارت ته د دینا چې صفات مختصه بالله یا صفات الوهیت دا غیر الله ثابت بده ته شرک اما مسله الاسباب کې دا خبره واغشت او دلته هم دا بحث دکړه چې ګوره من الثمرات رزقا لكم الله پاک فرمایي چې زه تاسو ته د میوونه رزق تر کوم درته راو باسم او دا د چا په وسطت باندې به په انزال الماء سره یا بالماء فوبوس دا غبا د سببیت پر دا په معلومه شوه دا خبره چې اسباب مواسیر دي په او مسببات خدا دا چې تاثیر بالعرض ده تاثیر داسې مظهر درجه ده الله پاک بیا قدرت لري چې دا اثر زنه واخلي یا په صورت قبض کې یا صورت مثلا د احاله کې یا د الهام وانزل من السماء رب ذکر دی الله پاک من السماء من السحاب لفظ د سما په قران کریم کې په دریو معناګانو مستعمل یو اسمان او لفظ د سما کلک ټوس اجسام کلک اجسام ټوس لا چالي دلی نه دي تر اوسه و اسمانونه دغه مستعمل په آیت نمبر 29 فسواهن سبع سماوات ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات دویم لفظ د سما په معنا د فضا او د جو فضا چې ورته وایي سوره ابراهيم آیت نمبر 23 الم ترى كيف ضرب الله الم ترى آیتن ګوره كيف ضرب الله څنګه بیانې الله پاک مثلا یو مثال کلمتان چې عبارت ته کلمینا طیبتان مزیدار کلمه توحید کشجرتین طیبتین پشانت دیونه طیبتین صحتمندا مثمرونه اصلها ثابتون چې ولی دغه ثابت دي پس مکه کې وفرها او شاخونه دغه په السماء سمانت نه دلته پټو سوې سامو سره تاسو ونشتانه د دنیا په مخ ان په معنا د وریاس ده بلکې فل جو والفضاء د په جو کې د په فضا کې سما په معنا د وریاس القران يفسر بعض بعضان دلته الله پکوي چې من السماء سوره نور تراشه چې د السما ترجمه وي آیت نمبر 3 سره علم ترى آیاتنا ګوري ان الله دیتا چې الله پاک یسجی صحابن روانوي وریاس بالرفق نرمۍ سره ثم يؤلف بينه بیا یو ځای کوي بینه په ما بین د ټوکړو د وریازو کې ثم يجعله بیا وګرځي رکامن پټونه پټونه طبقات طبقات فتر الودق تباغور ساس کا يخرج من خلاله چراوزي من خلاله من وسطه
وينزل من السماء ركزوي الله پاک من السماء من السحاب د وریزنا من جبالا غرونا فيها پدغه وریز کی غرونا رکزوي دا غرونا د چشي من بردین د گلای غرونا گلای وی پدغه وریزو کې دا الله پاک رکزوي نو سما په معنا دی وریز سورہ الواقع نو التا سورہ البقرہ کی ہوئی چه من السماء دغه سما ترجمه او تفسیر په سورہ الواقع وشتمه آیت نمبر 88 افرأیتم الماء خبر را که تاسو ماتا دغو بوبری کی تشربون چه تاسو اسکای انتم انزلتموه آیاتا سورا کوزه کړی دی من المزن سپینه وریازنه من السحاب الابيض علماء منا کوي من السحاب الابيض سپینه وریازنه او علماء فرمای من السحاب وریازنه مطلقاً ام نحن المنزلون او کنا منکر کوزه ورو نو دلته سما په معنا دی وریاز الذي جعل لكم الارض الله پاک اغزاد ده ګرځولې ده استاذ د فرازما کافش والسماء بناء او اسمان ګرځولې ده یو چت محفوظ وانزل من السماء ركوزې کړې دی الله من السماء د وریزنا ما انوب فاخرج به من الثمرات رو بسن دی الله پاک په سبب د اسرا من الثمرات دی میوون رزق لكم رزق تاسو دی پاره فلا تجعلوا چې الله پاک فرمایي دومره زیات احسان مې در سره کړی و حالان کې د 2 روپۍ خګړه در کې نه و موجوده د 2 روپۍ کمال در کې نه و چې په ما باعث او ما مجبور کې په دغو کارونو چې تا پیدا کوم پلارو نیکه درته پیدا کوم ځمکه درته فرش وګرځوم اسمان درته سقف محفوظ وګرځوم باران درته وکم میوې درته پیدا کوم دا مې خالص د نعمت په بنیاد باندې تا سره کړی دي کم از کم ته هم د حماریت نه لږ راوچت شه فلا تجعلوا لله اندادا د خپل انسانیت ثبوت راکا فلا تجعلوا لله اندادا بیا د دومره لوی خدای پاک سره مه ګرځوئ د مخلوق اندادا امثالا شرکا وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ هم چې انداد او امثال لا يقدرون على شيء مما ذکر دا مخکنیو کارونو کې په یو شی باندې قدرت نه لري وان کنتم او کچری ایتا فی ریب مما نزلنا خلاصه د صورت کې مدرته ویلو چې دا د دې په مسله د توحید باندې شوبه وا چې دا د توحید والا پیغام د رسول الله خپل د الله پاک نه ده ځکه دا پیغام خو موږ د دې کتاب د قران کریم نزد کو ادا قران کریم د الله پاک کتاب نه ده دا د پیغمبر خپل کتاب ولې د الله کتاب نه ده وای ځکه د الله کتاب نه ده چې د قران کریم کې الله پاک د مقربینو د عبادت نه خلق منع کوي تاسو عیسی علی السلام عبادت مکوئ تاسو عزیر علی السلام عبادت مکوئ او دا مکوئ څنګه ممکن ده چې الله پاک د خپل مقربینو د عبادت نه یو څوک منع نو معلومه شولا چې دا کلام د الله پاک نه نو چې کلام دی الله نشه توحید ولا مسله خو په دغه کلام کې ده ادم دی الله پاک پیغام نشه ولای جواب وَإِن كُنتُمْ كَچِرِيَ تَاسُ فِي رَيْبٍ فَشَكِّ فِي أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ پدې خبرې کې دا د الله کلام دی په دې قضیه کې شکمن وای مما د قرآن نزلنا چې موږ بار نازل کړی علی عبدنا په بنده زموږ باندې فاتو نو تاسو راوړئ به سورتين قصيرتين تنوین د پر د تقلیل لګوندې سوره وړوکه سوره من مثله د مثل د قرآن د قرآن غوندې په اعجاز کې په معنویت کې یا من مثله د مثل د پیغمبرنا چې نه شاعري نه ساحري نه کاهني نه کتابونو مطالعه کړي نه لیکل ورزي او داسې کلام وړاندې کی او تاسو په خیالي چې مونږ یوازې یو ودعوا شهداءکم ودعوا علماءکم نصراءکم اوازنا وکړه وګړې شهداءکم علماء او ماهرین د تاسو من دون الله په مقابله د الله کې ان کنتم صادقین کچیر تاسو رښتونی یې پدې کې چې د الله کلام نه ده فإن لم تفعلوا کدا کار اومنک او په یو مهم دا هم ځان سره یاد وساته فإن لم تفعلوا کدا کار مو اونک ولن تفعلوا او اس کله بهم اونک فتقوا النار فتقوا
الاعمال الموجبه للنار ور نزان بچ کېدل دا په دې بنا دي چې هغه اعمال مکو چې موجب دي لپاره د دخول دي نار واتقوا بیا ځانونه بچ کړئ النار دیورنا التي هغه وقودها حطبها چې لرګي دغه الناس انسانان دي العباد لغیر الله مطلق انسان نه هغه انسان چې هغه د الله پاک نه ما سوا بل چاته سجدا کړي والحجاره او کان د دې معبودان د دې چې کوم معبودان هغه په مرتبه دي کې د دوی مقصود د الله پاک حکمت پدې هغه د دوی توهین دی مزید یعنی کانی ته څه ګناه کانی نه ده اعدت للکافرین دا جهنم تیار شوی دی اساسا للکافرین کافرانو دی اساسا تیار ده د کافرانو په اعدت للکافرین کې د معتزله په دوه رایو باندې رد جوړي د معتزله او دوی عقیدې ورسره لمنځه یو ده معتزله وایي جنت او جهنم اوس تیار نه دي د قیامت نه بعد به الله پاک جوړي الله پاک فرمایي اعدت تیار شوی اعدت ستعد الله نه دی وی اعدت وی دویم معتزله او عقیده ده هغه مسلمان چې مرتکب د کبایر وي بلا توبه مرش په دنیا کې حکم داده چې نه مؤمن ده نه کافر ده او په آخرت کې حکم داده چې مخلد فی النار به د کافر وي مخلد فی النار به دوه احکام په مرتب کې د زنور یو دنیوي بین مؤمن ده نه کافر شرقیت مویل یو اخروی چې مخلد فی النار به نه موږ ورته وایو چې یو طرف ته وایي چې نه ده کافر بیا ولې مخلد ده فی النار الله خو جهنم د کافر د پر تیار کړی بیا مخلد فی النار ولې وعدت للکافرین کافر د پر الله پاک فرمایي چې ما تیار کړی نو چې دا ته کافر نه وایي بیا ولې د مخلد ده فی النار او نفس د نسخه صریحه د قران کریم د دوی دغه مسلک خلاف اعدت للکافرین تیار شوی دی اساسا للکافرین کافرانو د پاره ويدخلها المؤمنون تهذيبا لهم مسلمانان به ور داخل شي تهذيبا لهم دا دوی صفائی ورکوي بس دې نه